د هلمند ولایت د معتادینو سلبستریز روغتون کې د یو کال په موده کې د شاوخوا 1000 کسانو درملنه شوې ده. د هلمند ولایت د معتادینو سلبستریز روغتون مسؤلین وایي چې د یو کال په موده کې د شاوخوا 1000 تنو معتادینو درملنه کړې ده چې یو شمېر یې ښځینه دي. د هلمند ولایت د معتادینو روغتون امیر ډاکټر حمید الله عابد سکون رادیو سره د مرکې پر مهال وویل د 4 طبي پرسونل په مټ د یو کال په موده کې شاوخوا 1000 تنه په نشي توکو روږدي کسانو درملنه کړې ده. د زیاته کړل چې په نشي روږدو ښځینه معتادو ناروغانو درملنه د هغوی په خپلو کورونو کې د ښځینه روغتیا پالانو په مټ ترسره شوې ده. هلمند کې داسې مهال د یو کال په جریان کې د 1000 تنو په نشي روږدو کسانو درملنه کیږي چې کلونه هلمند کې د کوکنارو کرکې لکېدل او ډېری ځوانان میرمنې او ماشومان د همدې کوکنارو د شتون له کبله په نشي روږدي شوي دي چې اوس یې د ښه روغتیا او درملنې په پار هڅې ګړندۍ شوي دي. موږ یو کال مجموعي کې 1000 پر شاوخوا معتادین رغولي دي. مالیې وزارت په یوه خبرپاڼه کې د اضافي مالیې یا مالیاتي جرمې د معافیت خبر ورکوي. په دغه خبرپاڼه کې راغلي دي چې د مالیې وزارت په وړاندیز د اسلامي امارت مشر مولوي هیبت الله اخندزاده مالیاتي جرمې معاف کړي دي. د کونړ شیګل ولسوالۍ په سروانو کلي کې د شیرالله په نوم د یوه کس د کور چت پرېوتو له امله 7 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ د عامې روغتیا رئیس مظفر مخلص رسنیو ته وویل چې په دې پیښه کې 3 تنه ماشومان چې نجونې وې ژوند بایللی او 4 تنه نور سطحي ټپیان شوي دي. د مخلص په خبره ټپیان تر درملنې وروسته بیرته کور ته ستانه شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. اخوا د کونړ د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي نجیب الله د ټپیانو شمیر 14 تنه ښیي. افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلوسن لندن ته د خپل سفر په اړه خبر ورکړی او ویلي دي چې د افغانستان روانو ننګونو اړوند یې بحثونه کړي. توماس نیکلوسن د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار طارق احمد سره لیدلي او ویلي دي چې له افغانانو څخه د اروپایي ټولنې او برتانیا د ملاتړ او یو شمېر نورو مسایلو په اړه یې ورسره خبرې لرلې. ښاغلي نیکلوسن زیاته کړې د دې سفر په جریان کې له افغان ډیپلوماټانو او کارپوهانو سره لیدلي او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه ورسره غږېدلی. ایران کې زلزلې 3 تنه مړه او 420 تنه ټپیان کړي دي. د ریشتر په کچه 5.9 زلزلې تیر شپه د ایران لویدیځ آذربایجان په شمال کې د خوی ښار اړوند سیمې ولړزولې چې د لومړنیو راپورونو پر بنسټ 3 تنه مړه او 440 تنه ټپیان شوي دي. د ایران هلال احمر ټولنې په وینا تر دې دمه د احتمالي مالي زیانونو اړوند کره معلومات نشته، خو د انسا خبري اژانس د ځینو کره سرچینو په حواله ویلي چې د 4950 کورونو او د اټکل له مخې 3 ښارونو ته زیان اوښتی دی.